ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د صحت کالي به مو په تن کړي وي. بخت الله بهار یم او یو ځل بیا حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. موږ د خطاطۍ په برخه کې د نستعلیق خط لولو او دا زده کوو چې څنګه یو متن په نستعلیق خط باندې ښکلی ولیکو. د نستعلیق په خط کې موږ د الفبا ټول توري ولوستل. بیا مو د ب مرکب د جم مرکب ولوست. د سین مرکب مو تر وروستني پړاو ورساوه. نن د سین مرکب وروستنی لوست وایو. په خطاطۍ کې مرکب د دوو تورو ګډولو ته وایي. هر کله چې موږ یو توری له بل توري سره ګډ کړو نو دې ته بیا مرکب ویلی کېږي. راځو د سین د مرکب پاتې برخه لولو. په دې لوست سره به د سین مرکب هم پای ته ورسیږي. نوی لوست به بیا د سواد په مرکب باندې راڅرخیږي. نن راځو د سین د مرکب پاتې برخه پیلوو. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ډول یو مارکر واخلئ چې نوکی پرې وي. پروا نه لري چې کوچنی مارکر دی او که لوی. تاسې کولی شئ چې له هر ډول مارکر څخه ګټه واخلئ. له هغه مارکرو څخه چې نوکی پرې شوی وي. دا یې شرط دی. له هغه وروسته په پارچه کې یوه لیکه وکړئ. په پای کې خپله ښکلې خطاطي په دې ډول ورباندې ولیکئ. نن موږ د سین له توري سره د قاب توری ګډوو. څنګه کولی شو چې د سین له توري سره د قاب توری ګډ کړو؟ د سین او فی تر توري مو لوستی و. دا سین او قاب په هغو ځایونو کې لیکو چیرې موږ یو ځای زیات ولرو نو سین او قاب په دې ډول اوږده لیکو. سین ورته اوږدوو او قاب په خپل حالت لیکو. سین قاب په دې ډول هم لیکلی شو. دا سین او قاب په هغو ځایونو کې کارولی کېږي په کومو ځایونو کې چې موږ اوږدوالی کم ولرو، یعنې ساحه محدوده وي. که مو فکر کړی وي دغه سین او قاب ډیر ځای نیسي، خو دا سین او قاب ځای کم نیسي. راځو سین کاب څنګه لیکو. سین او کاب په دې ډول لیکئ. تاسې کولی شئ چې له دې څخه شین قاب هم جوړ کړئ. شین قاب هم ورڅخه جوړ کړئ. له دې څخه هم شین قاب، شین قاب او سین قاب جوړیږي. له دې څخه هم تاسې شین کاب، شین کاب او سین کاب جوړولی شئ. ګاب او کاب دواړه په همدې یو شکل لیکلی کېږي. سین لام په څه ډول لیکلی کېږي؟ دا سین لام هم دی، شین لام هم دی، شین لام هم. یعنی تاسو کولی شئ چې همدا درې توري له دغه شکل څخه جوړ کړئ. سین میم په څه ډول لیکلی کېږي؟
وروسته یې نری کوو، نری لیکو. سین میم، شین میم، خین میم. سین نون په څه ډول لیکو؟ سین واو. سین ہے. سین ہے کولی شو چې موږ په دې ډول هم ولیکو. سین یې څنګه لیکو؟ شین یې، سین یې، خین یې. خدای تعالی دې وکړي چې زما نننی لوست تاسو ته ګټور تمام شي او تاسې وکولی شئ چې ډېر مشق او تمرین ورباندې وکړئ. که چیرې تاسې په دغو لوستونو باندې ډېر مشق او تمرین وکړئ، تاسې به وکولی شئ چې خطاطي په اسانه توګه ترې زده کړئ. زموږ د یوټیوب د چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، تر څو زموږ لوستونه تاسو ته له اپلوډ کولو څخه وروسته د اپلوډ په لومړنۍ مرحله کې تر تاسو ورسیږي او تاسې به وکولی شئ چې زموږ په لوستونو باندې ښکلی منظم کار وکړئ. تر بیا ښې چارې د الله امان.